دا واده نه بعد د ښځې کوناټي ولې غاټیږي او د دې څه وجوهات دي؟ که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دي کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نښان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. د واده نه پس د ښځې کوناټي ولې غټیږي او د دې څه وجه ده؟ دوستانو، د دې زیاتې وجې دي چې د یو وجه دا ده چې د واده نه بعد ښځه ډیره زیاته خوشحاله وي. ډېرې جینکې داسې وي چې هغې د پلار په کور کې زیات خفګان کوي او هغې هر وخت په ټینشن کې، خو چې کله دوی واده وکړي او دغې خپل خاوندان خوشحاله کړي، یعنې خاوند د دې هره خبره مني، د دې جنسي خواهش پوره کوي، نو د دې د وجې هم د دې جسم غټ شي. کوم انسان چې خوشحاله وي د هغه جسم غټیږي. بله وجه دا ده چې ډېرې جینکې دارنګې وي چې هغې د خپل پلار په کور کې د جسم غټول نه غواړي او فارز کوي، ځکه د دې سره دا غم وي چې کله موږ واده وکړو موږ به بیا خاوندان نه خوښوي یا به موږ پسې رشته نه راځي. نو کله چې دوی واده شي نو بیا هر څه خوري، د خاوند په کور کې او د پلار په کور کې ډېر زیات فارز کوي. د خاوند په کور کې چې دی فارز پرېږدي نو دوی لا غټې ښي کوناټي هم غټ شي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.